ورشه څه شی حاجي صاحب وایرتې درانه هېوادوالو نو په غرو کې داسې کیسې هم کېږي بریالی خان په ګونډه باندې څومره وخت مخکې مار وچیچلی دغه یوه میاشت مخکې شپول دی همکارانو تاسو د وینډو اف افغانستان درنو کتونکو ستړي مه شئ وختونه مو په خیر زه شینکای احمدي یم یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم دا ځل له کابل لرې یوې کلیوالي سیمې ته راغلی یو هلته چیرته چې بوټی کېږي غرونه دي او د ترڅنګ د مني یا خزان فصلونه دي ونې هم ژیړې شوي دي ما سره کس ولاړ دی له ده سره غږېږو چې موږ نن کوم غره ته ځو او تر څو بجو پورې هلته بوټی وایو او څومره بوټی به راوړو په دې ټولو موضوعاتو ورسره غږېږم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شئ صحت یې ښه دی ډېره مننه نوم دې راته واخله محمد نظیر نظیر جانه چېرته ځو په خیر زه به غره ته بوټی راوړم غر څومره لرې دی څومره وخت کې به ورسېږو تقریبا یو نیم ساعت کې یو ساعت کې راشي ښه ډېر ښه یوه ګوانده بوټی به راوړو صحیح ده ډېره مننه راځه شراکت
درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې زموږ ملتیا مو کړې نو وشه وبښئ ډېر نظیر پاچا ماته وویل چې ته په خره باندې کښېنه راورسېدو په خیر ډېره لاره ښه وه نظیر 1.5 ساعت لاره وه تقریبا 9:30 بجې دي په 6:30 بجو حرکت راوکړه 1 ساعت وه لاره نو درنو هېوادواله موږ چې دلته تر څو دغه بوټی خلاصوو او ټول مکمل کړو وایو یې په کیه باندې تر هغه وخته پورې زموږ ملتیا وکړه د هغه شېبې تصویرونه به هم تاسو نشر وو چې موږ څه ډول بوټی وایو او څه ډول یې په ګونده کې ایدو څه ډول یې بېرته وړو ټوله ورځ دلته موږ په غره کې شته یو تر څو چې موږ بوټی نه دی پوره کړی مخکې له موږ سره نظیر جان و هغې ته کوم څه مشکل پېښ شول هغه له موږ څخه ولاړل د هغې په ځای د هغې کلیوال راسره دي له دوی سره به یو ځای بوټی وکړو او له هغې وروسته به یې په کوټه کې ځای په ځای کړو که لږ موقع پیدا شوه و به یې هم سیزو نظیر خو له موږ څخه ولاړله ته به د نوم راته واخلې د کلیوالې کې کاکا زوی څه کې هغه د ما د کاکا زوی دی زه کلیوال یم نوم یې بریالی دی بریالی خانه بوټی خو په خیر شروع کړی دی څومره بوټی به کوو نن نو دلته یوه ګوندې موږ ښه اوستو هلته کوټې ته وړو سمه ده سوازو به یې وی به سوځي ښه صحیح ده د بوټو نومونه راته واخله تاسو په غره کې کوم ډول بوټي پیدا کړي ترخه ده غړنګو ده ژرې ده مخۍ ده ګوان دی سرغوڼ دی نور د چشګي مشګي غړنګوې ده شان دي د غرو کارونه ډېر سخت دي کلي او وطني که نه که هغه سخت بل وطن کې منع هم ده د مني ډېر ساړه او وچ بادونه وي ښه مکتب د څنګه دی رخصت څه ډول دی نه دی رخصت زه بیا په 11 بجې ورځم ډېر په آینده کې څه شی غواړې چې شاید درنه جوړ شي انجینر دغه انجینري ولې هر څوک انتخابوي څه دې پکې لیدلي دي چا نه مو درسره شوی کاکا پلار ماما ورور کلیوال څوک دې لیدلي دي چې انجینر وي او تا زړه ورته شوی وي کلیوال انجینر دی ډېر ښه پیسهدار هم وي څه په خاطر انتخاب کړې پیسو په خاطر که نه همداسې نه همداسې ډېر ښه ځان په خیر بوټی به ووایي صحیح ده خپل ارمان ته ورسئ درانه هېوادوالو نو په غرو کې داسې کیسې هم کېږي بریالی خان په ګونډه باندې څومره وخت مخکې مار وچیچلی دغه یوه میاشت مخکې دغه بوټی چې هغه شوام شو چې ویلم دغه کره خو داسې وي چې د جومات مربوط وي هغه په کال کې فکر کوم یو ظلماتي ټول کلي ته اجازه وي چې بوټي ترې وکړي که نه په هغې کې ته وچیچلی په هغه کې موږ چې بوټی وه کاوده وه هغه مې چې راخسته مار پورته شو دلته په ګونډه داسې کاپچه رقم و داسې وه مار ولاړو لکه نه همدلته په پښه دې تاو شولو دلته چې ځان یې ووهلستیم دلته کاوده کې پټ وستیم کاوده چې دوخته کستې پروت وستیم مر ته بیا ډاکټر ته لاړلې ودې تړله استیم وتړله ډاکټر ته چې لاړم سیرون یې راکړه پچکارۍ ستې جوړ اوس خو کوم مشکل نه لري پښه دې جوړه روغه ده انشاءالله نه هغه وخت یې داسې زړه مثال د وجود داسې کله ټول زوب ستړي واچي
او زر یې داسې خطرناکه زر دی چې په د ځای باندې هغه شي ځای د سټک تور کې وي بیا وروسته یې سیرونه څه جوړېږي. کای خو په ګوانده کې دی چې ونه ولېږي. بالکل. څو کاله دې بوټی کړی یوسف سر په سر داسې؟ یاره 40-50 کاله مې کړی. سر په سر دې بوټی کړی؟ سر په سر. څو کلن یې؟ یاره 50 کاله هم 50. خو تقریبا دا د 10 کلنې بوټی شروع کړی دی تر اوسه پورې. اوس به خیر زمان او دا به ته کټ پې ګرځې مشورې به ورکوې. داسې ګرد چاکر ماکر وسوي. یوه منټ کېږي. درنو هېوادوالو ډېر زیاته مننه چې زموږ خپرونه مو در سره تر دې مهاله پورې کتلې ده. موږ تر څو ګاونډه باروو نو که تاسو خسته شوي وئ لاړ شئ کومنټ ته حتما به بوټی مو کړی وي او خاطره به ترې لرئ. خپله خاطره مو ولیکئ بېرته راشئ خپرونه وګورئ. چې ګنډه خوړلې وانده ونه تیږي اوس به دا بیا څوک بوروي کونډې نه یارتېږي په کوم همداسې خطرناکه ده زه احتیاط وکړو صحیح ده تشویش مه کړه څه شی Oye, esa wire tigala. Daptar kambori us. بس ګاونډه نه ما ځلې اوس به وختي رسېدلي وو د چا لاس د ده راجي صاحب نشه پاک څو ګنډې ورچول کي ګوندې شپږ دانې یوه سر یې دلته باندې دا بل سر یې داسې پرې تاوي چې دلته موبایلو کې به نه اخلي بکس والا درن شو ښه راوتړم چې بوټی به نه خوري تاسو دلته هېوادوالو راشه د پاڼې دي او د تر څنګ فکر کوم د لوبیا پټوکي او رشقت شي دي شپول ده همکارانو تاسو چرګانو باندې مرض لګېده ټول چرګانو باندې مرض لګېدلی وي دا یوه ده ښه ښه دا څه شی دی دا د ورځې مال ځای دی اجازه خو ده درنو هېوادوالو دا د مال ځای دی هغه به خان وي تاسو رشقه ورکوئ خانان یې خیره بوځو نو درنو هېوادوالو موږ هم ستړي شولو تاسو هم راسره ستړي شوي نه وایه درنو هېوادوالو مهرباني وکړه تللی شي
درنو هیوادوالو ډیره مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه، زموږ لاسونه، کالي، بوټ ډېر ګډ وډ یو. نو هیله ده چې خپرونه هم د خوښې وړ ګرځېدلې وي، خوښه شوې مو وي. ما هم ډېر ستړی یم، بیخي مې خوله نه راټولېږي. زموږ د نورو کلیوالي خپرونو لپاره وینډو اف افغانستان وڅارئ. تر بیا بلې خپرونې پاک رب سپارم. ښه وختونه، ښې شېبې، الله پامان.